अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په ایکسل کې موږ سره چې کوم دا وی لوک اپ فنکشن راغلی دی دا به ډیټیل سره ډیسکس کوو. موږ وی لوک اپ فنکشن چې کوم دی نارملی موږ دا یوز کوو د فایندینګ لپاره. لکه فور ایگزامپل موږ وایو چې دا موږ سره امپلوی آی ډی دا صحیح شو، دا شان د ټیبل کې نیم دی، ایج دی، سیلری دی او ایډریس دی. زما چې د دې امپلوی آی ډی چې ما سره کوم دا په دې باندې ځه دا نیم چې کوم دی د دې ډیټا پاینټ کوم. لکه اوس موږ وایو چې دلته موږ امپلوی آی ډی سرچ کوو او ورسره نیم ایډریس اتوماتیکلی موږ سره د دې ټیبل نه راځي او دلته شو کیږي را سره. دغه لپاره موږ یوز کوو وی لوک اپ فنکشن یوز کوو. کنه زه وایم چې ما سره ایز ا هول ډیټا دی نیم راشي، ایج دی راشي، سیلری دی راشي، ورسره دی ایډریس هم راشي. نو د دې ډیټا فایندینګ لپاره موږ یوز کوو وی لوک اپ فنکشن یوز کو. اوس دا وی لوک اپ فنکشن چې ما سره کوم دی نو دا به موږ وذ د هیلپ اف امپلوی آی ډی سکو دا به سرچ کو. سمپل زه وړاندې سه اگزامپل کوم دا نیم والا او ورسره ایډریس والا. زم چې موږ سره د امپلوی آی ډی باندې دی دا نیم شو شي او ورسره دا غي چې کوم ایډریس لکه زم چې نیم دی وي او بیا د موږ سره د سوي د ایډریس را سره. نو دغه لپاره موږ نارملی سه یوز کو لوک اپ فنکشن یوز کو. اوس سٹارټ موږ د سنالو سمپل ایکوال بوله ګدلتا صحیح شو، کلیک مې ګدلتا ایکوال ساين به ولګو او دلته بولګو وی لوک اپ صحیح شو. موږ سره دا فنکشن دی. اوس په دی وی لوک اپ کې موږ د وی ویلیو لوک اپ ویلیو زموږ څه ده د امپلوی آی ډی د لیفت ساید ته چې کوم سیل په دې سیل باندې موږ څه کوو ډیټا فایندینګ وکړو. سمپل زرا علم دی امپلوی آی ډی باندې مې کلیک کو، بیا مې کامه ولګوله ما د وی چې ټیبل اره. اوس ټیبل اره موږ سره زموږ دا ټیبل ټول بورډ دا ټیبل سلیکټ کو داسې بیا به کامه ولګو. بیا موږ د وی کالم انډیکس نمبر، اوس کالم انډیکس نمبر زموږ څه دی اوس دا ټیبل لې اوس په دې کې موږ سره په 1 انډیکس نمبر باندې دا امپلوی آی ډی والا کالم دی ډی نمبر چې کوم دی، په 2 انډیکس نمبر ای دی، په 3 انډیکس نمبر موږ سره څه دی اف دی، په 4 انډیکس نمبر جی دی صحیح شو، او 5 انډیکس نمبر موږ سره اچ دی. اوس زه څه معلومم زه وایم چې ما سره کوم دلته کالم انډیکس نمبر دی نو دلته ګور نیم ما سره په کوم انډیکس نمبر دی، نیم موږ سره انډیکس نمبر سره 1 دی را سره. نو دلته به سمپل موږ ورته سو لګو 1 به ولګو دا د انډیکس نمبر دی. انډیکس نمبر موږ سره دی کې دا 1 نه سٹارټ کیږي. بیا به کامو لګو. اوس موږ د وی چې ټرو اپروکسیمیټ میچ کې لا سکه ایگزیکټ میچ کې زوی مجموع سره د ایگزیکټ میچ د ایگزیکټ میچ لپاره موږ 0 لګو او که اپروکسیمیټلی ویلیو موږ لګو نو هغه لپاره 1 لګو صحیح ده کنه. نو دلته ما سو لګو 0 مو لګولو دلته رالم فارمولا میں آپ کا انټر بٹن میں پریس کا نو ویلیو شو کیږي موږ سره. او زم چې دلته امپلوی آی ډی ما سره 1 دی د نیم د موږ ته شو شنو سمپل 1 به ولګو انټر بٹن پریس کو نو موږ ته دلته څه شو کوي 1 راته شو کوي. دلته وګورو موږ سره پرابلم سره 1 انډیکس نمبر نه موږ سره 1 انډیکس نمبر امپلوی آی ډی دا موږ سره 2 انډیکس نمبر شي. ها دلته وګورو ای موږ سره 2 انډیکس نمبر دی دا مې 2 کو انټر بٹن پریس کو صحیح شو. نو دلته موږ سره علی شو کوي په 1 انډیکس نمبر موږ سره علی رالو صحیح ده. بیا په 2 انډیکس نمبر سرچ کوم نو دلته به سمبل 2 ولګو انټر بٹن پریس کو نو موږ سره اسیم شو کوي. اوس دا شان دي دا لوک اپ فارمولا ما سره کوم وی لوک اپ فارمولا دا په دې کې موږ یوز کول شم ایکوال ساين ولګو دلته ولګو وی لوک اپ صحیح شو ټیب بٹن میں پریس کا ما د وی چې لوک اپ ویلیو زما سره امپلوی آی ډی دا په دې بورډ کلیک کو کاما ولګو. بیا ما د وی ټیبل اره موږ سره دا صحیح شو کامه ولګو. بیا سوي چې کالم انډیکس نمبر نو کالم انډیکس نمبر موږ سره کالم انډیکس نمبر دلته ګورما سره دا سره ایډریس کنه نو په 1 انډیکس نمبر موږ سره یوز شوی دی دا امپلوی آی ډی دا صحیح شو. په 2 انډیکس نمبر داري، په 3 انډیکس نمبر داري، په 4 انډیکس نمبر موږ سره سیلری دا او په 5 انډیکس نمبر موږ سره ایډریس نو دلته موږ سره لګو 5 په لګوې 1 2 3 4 5 دلته مو لګو 5 مو لګو داسې. بیا مې کومه لګول ما د وی چې اپروکسیمیټ میچ کې لا ایگزیکټ میچ. اوس ایگزیکټ میچ لپاره موږ سره لګو 0 زم چې کوم ایگزیکټ ویلیو د اق قدرات شو شنده لپاره موږ یوز کوو ایگزیکټ میچ یوز کو. دلته بریس آپ کو انټر بٹن پریس کو نو ما سره دلته شو کېږي ملتان شو کېږي. اوس په 2 انډیکس نمبر دلته اسیم دی او دا چې کوم ایډریس یې موږ سره ملتان دی را سره. دغه شان د سیمستر زرا علم دلته ویما چې موږ سره د 9 انډیکس نمبر باندې 9 ولګو دلته انټر بٹن پریس کو نو دلته نیم او پېښور په 9 انډیکس نمبر موږ سره دلته نیم در سره دی ځکه موږ سره دا چې کوم ایډریس پېښور دی را سره. نو دا سمبل موږ څه کوو وی لوک اپ فنکشن یوز کو. اوس موږ سره بل اگزامپل لپاره
چې امپلوي آی ډي دی باندې موږ سره نیم هم شو کیږي، ایج هم شو کیږي، سیلری هم شو کیږي او ورسره ایډریس هم شو کیږي. صحیح ده کنه. نو څنګه موږ دا کو دغه شان د سیم اس ټیز موږ سره دام دی. صحیح ده. دلته بولګو امپلوي آی ډي خو زموږ سره 1 انډیکس نمبر دی کنه، بس دلته موږ په دې ډیټا موږ سره سرچینګ وکړو. ایکوال ساين بولګو دلته مو لګو وی لوک اپ ټیب بٹن میں پریس کما دوی چې لوک اپ ویلیو، نو لوک اپ ویلیو زموږ سره دا امپلوي آی ډي دا کاما مې لګولا بیا وی چې ټیبل اره، نو ټیبل اره زموږ دا اے دا زموږ ټیبل اره شو. کاما به بیو لګو الګه ما سره کالم انډیکس نمبر سره 1 انډیکس نمبر دار پر 2 انډیکس نمبر دا، نو زه ما چې ما سره نیم دی کنه، نو پر 2 انډیکس نمبر نو د بوته سمپل 2 ولګو. بیا به کامو لګو ما سره اپروکسیمیټ میچ زنه معلوم زم چې ایگزیکټ میچ ته ما سره نو هغه د پاره به سمپل سو لګو 0 بولګو. بریس په اپ کو انټر بٹن په پریس کو نو ویلیو شو کوي، نو ویلیو زګه شو کوي چې موږ دلته امپلوي آی ډي کې سور کړی نه دي. زرا علم دلته ما ورکو 2 انډیکس نمبر، دلته عالم ما سور کو 2 مې ورکو انټر بٹن پریس کو اسیم را سره شو کوي په 2 انډیکس نمبر مو سره دا اسیم دی. ګوره موږ چې لیفت سایډ ته کوم ویلیو لګولې وی لکه لایک ما سره دا امپلوي آی ډي دا، نو دی په دې رو وایس کې دی سایډ ته چې کوم ډیټا وینو هغه را سره شو کوي. صحیح ده کنه. په 2 امپلوي آی ډي ما سره دلته نیم رالو. صحیح ده کنه. بیا ځم چې ایج شو شنو دلته بس لګو ایکوالز ټو بولګو، دلته بولګو وی لوک اپ ما ولګو او ځم چې ما سره سدي ما سره امپلوي آی ډي ز ورته دا کوم نو لوک اپ ویلیو زموږ سره د امپلوي آی ډي دا کاما مې لګولا ما دوی ټیبل اره، نو ټیبل اره چې کم دا هغه موږ سره دا بیا مې کامو لګول بیا سوي چې کالم انډیکس نمبر، نو کالم انډیکس نمبر کې څه معلومه زه معلوم چې ما سره ایج دی، نو په 1 دا دی په 2 دا دی په 3 موږ سره ایج، نو دلته به جست 3 لګو داسې. صحیح شو. کاما بولګو الګه ما سره ایگزیکټ میچ ته جست 0 بولګو. بریس په اپ کو انټر بٹن پریس کو نو ما سره 21 رالو، مطلب دا چې 2 پر 2 باندې 2 امپلوي آی ډي باندې ما سره اسیم دی ایج چې کم دی 21 دی. اوس دا شان ز سیلری معلومول شم. ایکوال ساين به ولګو دلته بولګو ورته وی لوک اپ. صحیح شو. ټیب بٹن میں پریس کا امپلوي آی ډي بوته سلیکټ کو، کاما بولګو ټیبل اره موږ سره سلیکټ ټول ټیبل بوته سلیکټ کو داسې. کاما بولګو بیا کالم انډیکس نمبر اوس ګورو د سیلری انډیکس نمبر دی موږ سره د سیلری فایند د پاره 1 2 3 4 انډیکس نمبر دی جست 4 بولګو داسې. صحیح شو. کاما بولګو او چې کوم ایگزیکټ میچ ته 0 بولګو داسې به انټر بٹن پریس کو نو موږ سره دلته دارالو. صحیح شو. مطلب دا زموږ سیلری رااله د 2 امپلوي آی ډي چې ما سره کم دی، مطلب دا چې 2 امپلوي آی ډي ما سره دی، نیم اسیم دی، ایج دونه دی. صحیح شو. او سیلری موږ سره دا اوس زمما چې د دې ورسره ایډرس اوم شو شنو ایکوال ساين بولګم دغه شانتي فارمولا بولګو وی لوک اپ والا. صحیح ده. ټیب بٹن په پریس کو اوس ما سره چې کوم لوک اپ ته نو امپلوي آی ډي وشي، کاما بدل ته لګو ورسره ټیبل اره، نو ټیبل اره زموږ سره دا زموږ ټیبل اره راغلی دا. بیا بدل ته کامو لګو ما سره کالم انډیکس نمبر، نو کالم انډیکس نمبر موږ سره لاس سره 5 تر سره ایډرس سره په 5 ته 1 2 3 4 او 5 ما سره سي دا انډیکس نمبر دی. بیا به کامو لګو دلته اوس ما دوی چې اپروکسیمیټ میچ ته ک ایگزیکټ میچ ته زم چې ایگزیکټ میچ ته نو جست 0 بولګو. صحیح ده کنه. بریس میں آپ کو انټر بٹن پریس کو نو موږ سره ملتان شوږي. اوس موږ سو کو دا ون ټایم سو کو موږ دیګه موږ ایڈجسټمنټ وکړو. اوس چې زکه ما امپلوي آی ډي دلته سرچ کوم د دینه به دا ریکارډ دی راغلی او دلته ورا سره موږ سره شو کوي لکه زمون دا ټول ریکارډ دی خو د دې په بیس باندې موږ سره دا ریکارډ ون شو کیږي. زرا علم 13 چې ما سره کم دی دا مې سرچ کو دلته مې جست 13 لګو انټر بٹن پریس کو نو دلته زین رالو ایج رالو د موږ سره سیلری شو او دا چې کم ایډرس را سره شو کو دغه شانتي غزا 7 سرچ کم جست 7 مې ولګو انټر بٹن پریس کو نو په 7 باندې موږ ته شو کیږي که زدل تر عالم ورته چې موږ سره سو او هایا 5 راتو هایا انټر بٹن پریس کو 5 باندې په 5 باندې موږ سره سو دې د موږ سره ایج دی او د موږ سره سره ایډرس سره دغه شانتي 2 انډیکس نمبر نو جست 2 بولګو دا سه امپلوي آی ډي ما 2 لګولا انټر بٹن پریس کو دلته را د ډیټا څه شو چینج شو. صحیح ده کنه. نو دې طریقې سره موږ څه کولی شو وی لوک اپ فنکشن یوز کولی شو. نو دا سمپل کانسپټ ما سره د وی لوک اپ فنکشن در سره. بیا اوس لک شان د ګورو هغه اپروکسیمیټ لو ایگزیکټ میچ والا یو ایگزامپل کو زرا علم دلته موږ ګورو وی لوک اپ تی موږ سره دلته سره سیلز تی بیا بونس تی. صحیح شو. اوس ما سره دلته ز فارمولا سیټ کوم ایکوال ساين مې لګو او دلته علم او مې لګو وی لوک اپ داسې. صحیح شو. اوس ما دې چې لوک اپ ویلیو زما دا کاما مې لګوله. صحیح شو. او دلته زمو ټیبل اره چې کوم دا هغه موږ سره داراله
بیا مې کام ولګوله او دلته ما کالم انډکس نمبر زموږ سره 1 دی 0 دا او په 1 دارې په 2 باندې موږ سره دارې زه څه معلوموم بونس معلوموم دلته مې ورته 2 لګو کامه مې ولګوله اوس ګورئ ها د 0 په ځای دلته زه ورته 1 لګوم ما ورته سمپل 1 ولګو نو دا اپروکسیمیټ میچ دی مطلب دا دی که زه د 10,000 سرچ کوم صحیح شو نو ماله هو 5 راکړي او که زه 8,000 سرچ کوم نو 8 خو به کې نشته که نه نو اپروکسیمیټ مې چې کومه ویلیو وي هغه به راته شو کېږي جسټ رالم انټر بټن مې پریس کو اوس زه رالم دلته ورکوم 5,000 صحیح شو دلته انټر بټن پریس کو 2% اوس یو کس هلکه 15,000 یې سرچ کو دلته ما څو لګو 15,000 مې داسې ولګو انټر بټن پریس کو 8% څه کېږي شو کېږي را سره خو اوس یو کس راشو هغه د دې په ځای باندې ما سره سرچ کی سونه لایک د سرچ کو 6,000 پس نشته کنه دلته زراله ما سرچ کو سا 6,000 انټر بټن پریس کو نو مال 23 راکې اچھا اوس وګورو مو سره چې کم دار راغلی نو دی باندې مو سره نارمل 23 شو کوي اپروکسیمیټلی دار راغلی او که زه 6,000 سرچ کما یو ته لر کو انټر بټن پریس کو ټورال راکې اوس دلته وګورو په دې ډیټا کې ما سره 6,000 نشته 6,000 دی کې نشته او په 6,000 ما سره اپروکسیمیټلی سره موږ سره چې کم ټاپ باندې 2% راغلی دی اقیراتو شو کو دغه شان دی که دې سره زه سو کما الکه زه وایم چې ما سره دی 8,000 نو 8,000 هم نشته صحیح دی کنه انټر بټن پریس کو هم به مال 2% شو کوي صحیح دی کنه نو دا سیمپل موږ سره اپروکسیمیټ او ایگزیکټ میچ چې ما سره کم راغلی دا وی کانسپټ دی که زه په دې ډیټا کوم هم سیمپل معلومول شم صحیح شو خو دا موږ سره جست دی کالم وایس دی او دا را سره سره رو وایس را سره نو دا موږ سره سیمپل کانسپټ دی سره د وی لوک اپ فنکشن دی وی لوک اپ فنکشن موږ سره بار یوز کو ما سره چې کوم دا ډیټا راغلی دا او په دې ډیټا کې زه سپایند کوم زم چې په دې امپلوي آی ډی باندې ګوره مین خبره به کیسه ده ما سره چې کوم لیفت سایډ ته کوم دا سیل راغلی وي نو دی په دی بیس باندې دی سایډ ته ما سره چې کوم دلته رو وایسته نو د دې دا ډیټا دې څه کوي شو کوي راته لکه اوس دلته ما امپلوي آی ډي زه سرچ کوم نو که زه 2 سرچ کوم نو دې طریقې سره دا ډیټا به موږ سره څه شو کوي به دې سایډ ته چې څونه فارموله موږ سیټ کړی دا هغه ټوله به دې څه کوي شو کوي به را سره نو دا موږ سره سمپل یو بیسک اگزامپل و امپلوي 9 باندې څه کو مطلب دا امپلوي آی ډي ما سره 9 دا ما ته دا شو کوي او کنه زم چې ایز ا هول موږ سره شو شي نو دلته موږ امپلوي آی ډي سرچ کو لکه اوس ګور امپلوي آی ډي هم سره سیم نشي کېدای کنه دا ډیفرنٹ وي نیمز ما سره ډوپلیکیټس کیدي شي مطلب سونه نیمز دي را سره دا ټول ډوپلیکیټس کیدي شي او ما سره چې کوم امپلوي آی ډي نو امپلوي آی ډي به ما سره سیم نشي کېدای دا بر سره ډیفرنٹ وي صحیح دی کنه نو دا سیمپل کانسپټ موږ سره د سره د وی لوک اپ فنکشن دی بس دلته به سیمپل سور کو امپلوي آی ډي به ورکو لایک ما دلته سور کا 13 مې ولا ورکا 13 مولا ورکا دلته انټر بټن پریس کو نو موږ سره سکې شو کوي را سره صحیح دی کنه نو دا سیمپل کانسپټ سره د وی لوک اپ فنکشن دی را سره ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا موږ د دې نیکست ټاپک کو والسلام